سلامونه ملګرو، هیله ده چې حتما به یاست او وخت مو په خیر وي. غواړم په دې ویډیو کې تاسو دا وښیم چې څنګه مو تاسو کولی شو چې د اومیګاپرو ډي والیت ته پیسې راولېږو. نو کله چې اکاونټ لاګین شو تاسو فنډ ډي والیت په کلیک کوئ. دلته ورته منتظر کېږو. اوس دلته چېرته رالېږو مو ډي والیت ته یو ایس ټي ټي رالېږو. د لومړۍ خانه کې په یو ایس ټي ټي ټیک مارک کېږي. دلته به اماونټ وایي څومره یو ایس ټي ټي ته غواړئ چې ورته راولېږي. نو دلته ګورم چې ما سره څومره ایس ټي ټي ده. ما سره ټولې 6555 ده، 15 هغه د ای آر سی شل پیس کېږي، هغه جین کمومه 6521 پاتې کېږي. 6521 دا کنورټ کوو. کنورټ چې کړئ کارخانه کې 6521 ایس ټي ټي باید ټول همدې ادرس ته راولېږي. د هغه وروسته څه کوو؟ پروسیس ټو پې کلیک کوو. دا اوس یې موږ ته ادرس راواخیستل، وایي 6521 ایس ټي ټي ورته راولېږه په ای آر سی شل نیټورک باندې. همدغه ادرس نه، دا ادرس بس را کاپي کړي. تاسو یې انتخاب کړو، کاپي به کلیک کړئ. له کاپي وروسته به د سکرین شاټ هم واخلو ثبوت لپاره. ترانزیکشن سینډ پې کلیک کړو. دا د کلیک شو. اوس راځو باینانس ته. د باینانس موږ غواړو دا ایس ټي ټي ورته ولېږو. باینانس کې ویډرا کلیک کوو. ویډرا کلیک کوو. ویډرا هم کلیک کوو، ایس ټي ټي انتخابوو. په ایس ټي ټي کې دلته هغه ادرس ورکوو چې موږ له فنډ ډي والیت څخه راواخیستل. دلته 2 سپیسه به اضافه وي، هغه به ګډ کړو. 2 سپیسه مو دلته به نیټورک انتخاب کړئ، ای آر سی شل مې انتخاب کړئ، کنفرم وکړئ. دا چې کنفرم کړئ دلته به هغه ادرس ټول مکمل ورته ووایي. 1550 مو ویلو. 15 چې باینانس پیسي 6521 به هلته ورته ورسېږي. ریسیور اماونټ په همدغسې. اوس ویډرا ور کلیک کوو. دلته به اخري کنفرمیشن آرډر ده. دغه ادرس په دقیق وګورئ، نیټورک په دقیق چک کړئ، هر څه پیس ورڅخه په مکمل چک کړئ چې اشتباه نه وي. بیا هم زما ادرس چک کومه، هغه ادرس دلته هغه ادرس ته ولېږل کېږي 6521 هلته هغه ادرس هم چک کوم. ما سکرین شاټ یې اخیستی و. دغه ادرس چک کومه، 0x یې په سر کې ده، ای 0x او ایکس او 6550 پیښه صحیح ده. ادرس پیښه صحیح شو. اوس به آرډر چک کړو، کنفرم یې کړو. کنفرم به ګور دغه ادرس ته ځي، ادرس دقیق چک کړه. که چېرې ته ادرس اشتباه وي بلې خواته ته ځي. چک کړی دا ادرس هلته صحیح ولو. دا ټیک مارک کوو. اخر کې یو ټیک مارک راځي، دا ټیک مارک کوو او داسې ټیک مارک شو. له ټیک مارک وروسته کنفرم سیم کلیک کوو. له هغه وروسته به څه شی وکړو، دغه 2 ادرسه به به سینډ کړي. که تاسو کنفرمیشن کوو زموږ شمارې او زموږ ایمیل ته ولېږي، هغه دواړه به ځین راواخلو. دا دوی ما شمارې ته هم راغله. څلور شپېته 50 شپږ. ایمیل به چک کړو چې ایمیل ته هم راغلی. دېرش تو شپېته 50 همدغه ادرس ده. اوس به یې سبمیټ کړو. دا د ریکویسټ سبمیټډ 6550 چې موږ ولېږلی نیټورک ټایپ یې تریم شو، هغه ادرس په 15 نیټورک پیس کړ. اوس به نو دغه وخت 10 منټه وخت نیسي. 10 منټه وروسته اومیګاپرو ته رسېږي. کله کله وخت کېدای شي دا وخت لږ زیات شي،
تشویش خبره ده، ورته منتظر سئ، حتما ډي والیت ته رسېږي. مننه، ښه وخت.